سلامونه مې واخلئ ملګرو، ابصر افغان یم او په ځانګړي ډول باندې د امداد خلیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې هغه راغله او په دغه مهم سرخط باندې زما د ادب د دنیا چڼې زه ځان ګڼم، زما رای ولس ته رسئ. د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې دې خبره وکړه. رښتیا خبره خو دا ده چې کله چې د مور د ژبې خبره کېږي نو دا د زموږ د ټولو په علم کې وي چې د مور ژبه یوازې پښتو نه ده، دا د هر چا د مور د ژبې خبره کېږي. او په دې باندې نړیوال پوهان متفق دي چې هر هغه قام، دا یونایټډ نیشن ملګري ملتونه د دوی باقاعده یو ډیکلیریشن دی چې هر هغه قام چې هغه د مور ژبه په لیکلو، لوستلو او ویلو باندې نه ورځي نو دا په نړیوال کچ باندې اګنورنټ یا جاهل دي، یعنی دیو ناپوهه ډیکلیر شوي دي. نو دې باندې خو لومبۍ خبره ډېره زیاته واضحه راغله چې هر هغه څوک چې هغه د مور د ژبې نه لرې دی نو دی ناپوهه دی. دویمه یو ډېره مهمه خبره به زه تاسو ته وکړم. یونسکو یوه ډېره معتبره اداره ده، اتنټک سورس دی او هغه په کلچر، په آرټ، په ژبو باندې، په لینګویسټک چې څومره هم تړلې شعبې دي په دې ډېر کار کوي. د یونسکو نه دا یو باقاعده ریسرچ ثابت دی. هغه وایي کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې رالویږي او د ده د مور کومه ژبه وي نو هغه ژبې توري یا ټکي د سره وکیبلري راځي، دا دی ذخیره کوي. بیا چې دی بهر دنیا ته راشي نو دغلته په چاپیرچل کې د ده په غوږونو کې یو انګازه د ښکلا په شکل کې راځي چې هغه یوه ژبه او هغه که انګریزي نو د هغه انګریزي، که فارسي باندې د هغه فارسي، که کوستانی نو د هغه کوستاني ژبه او دغسې که پښتون د هغه پښتو نو دته بیا دلته مور، پلار، تره، ماما دا ټول یوه ژبه وي او هغه ژبه د ده په لاشعور کې، د ده په ذهن کې، د ده په وکیبلري کې خوندي کېږي. هم دغه ماشوم چې بیا کله سکول ته لاړ شي نو د سره خپل د مور د ژبې خواوشا 5 یا 6 زره توري ټکي خوندي شوي. هلته چې دته کله لیکچر یا سبق هم په دغه متعلقه یا خپله ژبه کې ویلی کېږي، دته هغه استاد راشي او په خپله ژبه کې ورته خبره شروع کړي، دی ډېر خوشحاله شي، دکې اعتماد راشي، دی پوهه شي چې دا زما خبره روانه ده او په دغه ژبه کې ما سره 6 زره خپله ذخیره شته دی. خو بل طرف ته که چېرته دی سکول ته لاړ شي او به فرض محال دا انګریز دی او هلته دته خبره په اردو کې شروع شي یا ورته په فارسۍ کې شروع شي نو دی به خپل دغه 6 زره ټکي چې دي دی به په دې کې بالکل کنفیوز شي چې دا ما چې کوم شی زده کړی و دا 6 زره دا څه شی شو. دغسې که پښتون دی او دی خپل سکول ته لاړ شي او ورته په اردو کې یا انګریزۍ کې خبره شروع کړي نو دی د احساس محرومۍ ښکار شي. لہذا دانشوران په دې باندې هم متفق دي چې چا سره د کومې ژبې ډېره وکیبلري یا ډېر ټکي خوندي د هغه په سینه کې، د هغه په مزغو کې، په هغه ژبه کې دته تعلیم ورکوئ، دی به تحقیق هم کولی شي، دی به تخلیق هم کولی شي، دی به ایجاد هم کولی شي، د ده نه به ساینسدان هم جوړیږي. او یو بله ډېره مهمه خبره به زه تاسو ته وکړم چې د نړۍ په مخ باندې دغه ټولې ژبې دا د نړۍ ښکلا ده. په انګریزۍ کې دی ته ډایورسټي وایي. که چېرته منګه لوی قامونه یا د لویو ژبو ویونکي رالګي او وړې ژبې خوري نو خدای مکه په دې نړۍ کې به منګه فطري عمل یا نیچرل چې کوم پروسس دی چې الله هر څوک د خپل کلتور سره، د خپلې ژبې سره، د خپل رنګ او نسل سره پیدا کړی دی نو موږ به د الله د دغه فطري نظام په ضد باندې روان شو او هر هغه څوک چې هغه د فطرت ضد کوي نو هغه د فطرت بیا په خپله باندې یو څپېړه ورکوي او هغه ماته یې هغه ټوټې ټوټې کوي. لہذا د هر چا چې د مور ژبه ده دا د ده سره راغلې ده، دا د ده نه تروړل نه دي پکار، دا د ده نه اخیستل نه دي پکار. او دغه چین زموږ نه وروستو آزاد شوی دی، د مور په ژبه باندې هیڅ قسمه کمپرومایز ونه کړو نو هغه چین اوس د نړۍ په مارکیټ باندې په اقتصادي توګه باندې یوه مضبوطه پنګه لري، هغه څوک هم نشي وروستو کولی. ټولو پښتنو ته مې دا خواست دی چې د هر چا کومه د مور ژبه ده که نور قامونه وي په دې کې هیڅ قسمه د احساس محرومۍ ښکار کیږئ مه، په دې کې هیڅ قسمه دا مه وایئ چې ما له اردو نه راځي، انګریزي نه راځي نو ما به څوک د محفل نه وباسي. دا کله هم نشي کیدی. که چېرته په خپله ژبه باندې مضبوط ودرېدئ په دغه ژبه کې د ستر خوشحال ژبه ده، دا د لوی قهرمان حمزه بابا ژبه ده، دا د یو ستر صوفي رحمان بابا ژبه ده، دا د غني بابا ژبه ده، دا د کاظم خان شیدا بابا ژبه ده، حمید بابا. په دغه ژبه کې ډېره لویه پنګه ده، ډېره لویه ونډه ده، په دغه ژبه کې ډېره زرخیزي ده. خو که چېرته موږ په دې باندې ودرېدو او زه به دا خبره په دې باندې راختمه کړم چې که چېرته زموږ نوي کول ته خپله ژبه په صحیح ډول باندې ونه رسېده نو د نورالامین صاحب خبره چې زموږ د قام مثال به د هغه پرې شوي بادي هوې یا پتنګ وي چې موږ ته به خپله زیله نه وي معلومه نو چې باد راغی
او په کم طرف باندې وړو نه به راته خپل کلتور معلوم وي نه به د خپلې ژبې نه خبرو نه به د جغرافیې نه خبرو او دا هم پوهان وایي چې که ته یو قام ورکول غواړې د ټولو نه لومبی ګزار د هغه په ژبه باندې وکړه دغه ژبه ستانه تاریخي جغرافیه اخلي دا ستانه اجتماعي حافظه اخلي او دغه ژبه ستانه ستا چې څومره چاپېرچل دی دا درنه واخلي ته بیا د دنیا په قامونو کې نه حسابېږې تر وک شوې پښتون یو پیژندلی قوم دی د ده یوه خپله ژبه ده خپل تاریخ دی او دنیا منلی هم دی هغه قامونه چې ژبه یې پرېښې ده د سنسکرت غوندې مثالونه زموږ مخکې دي هغه روک شوي دي راځئ چې په خپله ژبه باندې ټینګ ودرېږو د دې سره مینه وکړو او د بشر صاحب په دغه شعرونو به زه خپلې دا خبرې ختمومه چې زمانه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي ستانه د عطرو او پلیلو یو رومال جوړ دی خدای چې ویشلې لویې برخې په قامونو باندې پښتو مې مور شوه او زمانه یې لیکوال جوړ دی خوشحاله راته اوسئ